ګورې څه عجیب مقام دی د معلم، هر بیان نوی الهام دی د معلم. درناوی د مور او پلار وطن کړي، ټول بشر ته رسېدلی دا پیغام دی د معلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د معلم برنامه 12مه ګردي میز ته د معلم یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست وایم. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، زه ډاکټر یاسمین معصومي یم، ستاسو د ریاضي مضمون پښتو ژبه استاد. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د ګردي میز بحث موضوع څه ده؟ د هغه زده کوونکو په کومنټونو باندې دي چې موږ جلسې ګوري او د پوښتنو د پیدا کېدو په صورت کې خپل پوښتنه موږ سره شریکوي. راځئ ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، لاړ شو د خپل زده کوونکو کومنټونو باندې چې څوک څوک یې موږ ویډیوګانې کتلی ده او کوم کومنټونه موږ ته ایښی ده. کې موږ یو زده کوونکی ویلی: مننه کوم استاد جانه، مننه کوم ستا نه ګرانې چې غواړې پرمختګ وکړې او موږ هم سپورټوې او ځان ته هم په علم کې پرمختګ وربخې. مننه کوم ستا نه چې موږ ویډیوګانې ګورې. راځئ ګرانه لیدونکو چې لاړ شو بل کومنټ ته. موږ بله یو ګرانه زده کوونکو ویلی ده: مننه کوم ستا نه ګرانې چې موږ جلسې ګورې. همدارنګه موږ بل زده کوونکی ویلی: مننه استاد جان، الله دې کامیابه لره. مننه کوم ستا نه ګرانې، خدای دې ته هم کامیابه لره او ډېر د ویاړ ځای ده چې موږ داسې زده کوونکي لرو چې غواړي یعنې په علم کې پرمختګ وکړي. موږ ویډیوګانې تعقیبوي. راځو بله کومنټ ته. موږ بله زده کوونکی ویلی ده: سلام علیکم استاد جان، کولی شي بې نهایت ماته تعریف کړي. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، څرنګه چې موږ په درس کې هم وویله، بې نهایت خپله چې دي یو سمبول ده. سمبول ده چې د لوړه مقدار څخه لوړه قیمت موږ ته ښیي. د مثال په ډول لایتنۍ. لایتنۍ څه ده؟ یو خپله بې نهایت ده. بې نهایت یعنې چې د دې نه لوړه قیمت په دې دنیا کې نه پیدا کېږي. نو خپله بې نهایت چې دي یو سمبول ده. موږ یو بله ګرانه زده کوونکو ویلی: سلام ډاکټر صاحب محترم، یو مثال د مرکب عدد ماته ووایه. ګرانه زده کوونکو، زه خپله دغه ګرانې زده کوونکې چې موږ نه پوښتنه مطرح کړې ده، موږ نه پوښتنه کړې ده، د دې پوښتنو د ځواب باندې ځو. راځو بل کومنټ ته. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، موږ یو بله زده کوونکو کومنټ ایښی ده او ویلی ده: سلام استاد جان، اولیه عدد راته تعریف او بیان کړ. راځئ ګرانه لیدونکو او اوریدونکو چې لاړ شو اولیه عدد باندې خپل دغه ګرانه زده کوونکي ته اولیه عدد توضیح کړو. اولیه عدد څه شی ده؟ اولیه عدد تعریف. ګرانه زده کوونکو، اولیه عدد عبارت له هغه عدد څخه ده چې دوه عوامل د تقسیم ولري، یعنې دوه عوامل یا دوه عناصر د تقسیم ولري. اولیه عدد چې دي عموما ټولې تاکې دي، خو یوازې دوه عدد چې دي جفت عدد دي. چې دا هم په اولیه عدد باندې راځي، یعنې یوازینی اولیه عدد چې جفت دي هغه دوه دي. همدارنګه تاسو ښه ځیر شي، دوه چې دي یوازې په یو باندې تقسیمیږي او په دوه باندې. همدارنګه درې یو اولیه عدد ده چې په یو باندې تقسیمیږي او په درې باندې. په نور عددو باندې مکمله نه تقسیمیږي. اووه چې دي یو اولیه عدد ده چې دا په یو باندې تقسیمیږي، په اووه باندې د یو او اووه نه بغیر په نور عددو باندې مکمله نه تقسیمیږي. نور اولیه عدد عبارت له هغه عدد څخه ده چې د تقسیم دوه عوامل ولري، یعنې د دوه عنصر څخه په ډېره عناصرو باندې تقسیم نشي. یعنې د هغې بې نهایت د تقسیم عناصر چې دي یوازې دوه اوسي. که درې شو هغه بیا نور اولیه عدد نه ده، مرکب عددو کې راځي. همدارنګه ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، زموږ یو بله زده کوونکی کومنټ ایښی ده: مننه استاد جان، استاد جان تاسو نور کوم مضامین تدریس کوئ او کله اپلوډ کیږي؟ ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ د اوس مهال لپاره زموږ دوه مضامین په جریان کې دي، یو فزیک او بل هم ریاضي ده. په دواړه ژبه، په پښتو او دري ژبه باندې تدریس کیږي او په اونۍ کې یو دوه ویډیوګانې هر ورځ اپلوډ کیږي.
ګرانه لیدونکو او اوریدونکو مونږه که دغه پروسه زمونږه د دوه مضمون ختم شوله دوه نوره کتاب د ترلاسه کوو چې یو بیولوژي او بل کیمیا ده. اول دغه پروسه مونږ تر پایه پورې ورسوو. تاسو دغه ویډیوګانې تعقیب کړئ، بیا راځو دا بل پروګرام باندې. همدارنګه ګرانه لیدونکو او اوریدونکو مونږ یو بل زده کوونکی میسیج ایښی ده: سلام استاد جان، اشاري کسر راته تعریف کړه. راځئ ګرانه لیدونکو او اوریدونکو چې لاړ شو خپله د دغه ګرانه زده کوونکي پوښتنو ته ځواب ورکړو. مونږ خپله زده کوونکو چې پوښتنه کړې وه د اشار کسر تعریف، د اشاري کسر تعریف. ګران زده کوونکو، هر کسر چې د هغې مخرج، هر کسر چې د هغه مخرج لس وي سل وي همدارنګه زر وي، بالاخره یو له صفر سره وي. دې ته اشاري عدد ویل کېږي. یعنی عموما اشاري عدد څه ده؟ مخرج یا لس وي یا سل وي یا زر وي یا یو صفر سره وي. د مثال په ډول لکه یو پر زر، دا یو اشاري کسر ده. همدارنګه یو پر لس یو اشاري کسر ده. اشاري کسر په څه معنا؟ دلته موږ ویلی چې یو پر لس اشاري کسر یعنې څه معنا؟ یا همدارنګه داسې لیکو چې په صورت کې هر څه لکه دوه پر سل اشاري کسر ده، یا همدارنګه پنځه پر سل یو اشاري کسر ده. نو دا څرنګه اشاري کسر ده؟ ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، د مثال په ډول موږ دا حلوو. یعنې دوه که په سلو باندې تقسیم شي څو کېږي؟ دوه په سلو تقسیمیږي؟ نه، صفر یږدو. صفر څه مو کېښودله، یعنې صفر د دوه نه چې صفر لاړ شي بېرته دوه پاتې کېږي. بیا هم دوه په سل باندې نه تقسیمیږي، اشاریه ورکوو، دې ته صفر ورکوو. اوس شل په سلو تقسیمیږي؟ نه، بیا صفر ورکوو. که صفر مې ورکړله بیا دلته چې شو صفر شل پاتې کېږي. شل څه پاتې شو بیا چې کوو دې ته یو صفر ورکوو. اوس 200 په سل څه پوره تقسیم شي څو ده؟ دوه. دوه څه سل سره ضرب شي کېږي 200. د 200 نه څه 200 لاړ شي صفر پاتې کېږي. یعنې چې دوه پر سل مساوي شو 0.02 ده. نو د دې په اساس وایو چې دا یو اشاري کسر ده، ځکه چې اشاري لري. نور هر عدد چې مخرج په صورت باندې تقسیم شي، هر عدد چې صورت په مخرج باندې تقسیم شي اشاري وروځي، هغې ته مونږ وایو اشاري کسر. د مثال په ډول تاسو ښه ځیر شئ، لکه مونږ ولرو 15 پر 2. د دې کسر وګورئ، د دې مخرج خو هغه نه لس دی نه سل دی نه یو صفر سره دی، دوه دی بلکې. نو چې شی کوو؟ که 15 مونږ په 2 باندې تقسیم کړو، 15 که مونږ په 2 باندې تقسیم کړو، 2 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 4. د 15 نه چې 4 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ یو. اوس یو په 2 باندې پوره تقسیمیږي؟ نه، دلته اشاري ورکوو. کله چې مو اشاري ورکړه دې ته صفر ورکوو. اوس سل چې په 2 باندې تقسیم شي 15 چې 2 سره ضرب شي څو کېږي؟ 10 کېږي. 10 د 10 نه لاړو صفر. نور دا که مونږ وغواړو چې د کسر په شکل باندې ولیکو، دا خو ساده شوی شکل ده. په حقیقت کې داسې لیکل کېږي چې 2.15 پر یو خپله څو اشاریه رقم لرو؟ یو. یعنې اصلي د دې کسر شکل وایي په دغه شکل ده. دا که مونږ بیرته ساده کړو دې شکل ته اوري، که مونږ یې ساده نه کړو د اشاري کسر په شکل پرېږدو، داسې دي چې 2.15 پر 10 باندې دي. یعنې دا هم په حقیقت کې یو اشاري کسر ده، خو ساده شوی ده دغه شکل ځان ته نیولی. د مثال په ډول ښه ځیر شئ، مونږ وویله چې 2 پر سل یو اشاري کسر ده. اوس که دا مونږ اختصار کړو، یو سره
یو سه دو سره ضرب چې څو کېږي دوه، پنځه سه دو سره ضرب چې څو کېږي لس، صفر خپله دا څومره شوله؟ یعنې دا مساوي شوله یو پر 50 باندې. دا موږ نشو ویلی چې دا اشاري کسر نه ده، ولې چې په مخرج کې اشاري کسر موږ ویلی و چې یا لس وي یا سل وي یا زر وي یا یو صفرونو سره وي. نه، د دې اصلي شکل ته راګرځو، د دې اصلي شکل 2 پر سل دی، په دې معنا چې دا هم یو اشاري کسر ده. نور 2 15 پر 2 سیدي دا هم په حقیقت کې یو هغه د اشاري کسر ده، خو دا اختصار شوی شکل ده، اصلي شکل دا ده چې مخرج یې څو شوله؟ لس شوله، یعنې یو صفر سره شوله. مننه کومه ګرانه لیدونکو او اوریدونکو چې د 12م ګردي میز تر پایه پورې ما سره وي، تر بله ګردي میز پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو مهربانه او بخښونکي الله ته سپارم. خو وخت د خدای